حافظ صاحب لس کسان بوزي نو وایا دا حافظان جنتیان دي که نه دي؟ نه دی به جهنم ته ځي خو د ده د وجې به نور کسان جنت ته ځي. دا کیدی شي؟ دا کیدی شي؟ دا کیدی شي؟ دا کیدی شي؟ زه ستا د عقیدې ته حیران یم، زه ستا د نظریې ته حیران یم، زه ستا د سوچ ته حیران یم چې په فضایلو راشئ ته به حافظ صاحب لس کسان جهنمیان جنت ته بوزي، بیا په دې معاشره کې حافظ صاحب ته سپک ولې ګورئ؟ قاري صاحب ته سپک ولې ګورئ؟ د مولانا صاحب ته په دې معاشره کې سپک ولې ګورئ؟ د قرآن عالم ته سپک ولې ګورئ؟ د قرآن مجاهد ته سپک ولې ګورئ؟ د طالب ته سپک ولې ګورئ؟ توجه! د قرآن دایي ته سپک ولې ګورئ؟ ظالمه ته وایي لس کسان جهنمیان به د جنت ته بوځي. توجه! حاجي صاحب ته چې خبرې کوې ستا کلام دی به الفاظ دیگر. ډاکټر چې خبرې کوي ډاکټري بیانوي، ساینسدان چې خبرې کوي ساینس بیانوي، سیاستدان چې خبرې کوي سیاست بیانوي، فقیه چې خبرې کوي فقاهت بیانوي. قرآن د رب کلام دی. وګوره څنګه چې زما رب دی داسې کلام دی. رب کریم دی، قرآن کریم دی. رب مجید دی، قرآن مجید دی. رب عزیز دی، قرآن عزیز دی. رب عظیم دی، قرآن عظیم دی. رب حفیظ دی، قرآن محفوظ دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی سردار علی حاتمی سے محترم توجہ! رب حفیظ، قرآن محفوظ، قرآن الفاظ محفوظ، معنی محفوظ، تشریح محفوظ، تجوید محفوظ، لہجہ محفوظ، دا قرآن رموز محفوظ، اسرار محفوظ، قاعدہ محفوظ، معنی محفوظ، زبر محفوظ، زیر محفوظ، پیش محفوظ. توجہ! قرآن زبر پزے سوک زیر نشویلی، زیر پزے سوک زبر نشویلی. چاک دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے، زیر پزے زبر ہوئے. واہ! خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا، قرآن کے زیر اور زبر میں فرق نہیں لا سکتا. پلب زیر اور زبر تباہ برباد شی. وہ قرآن کی سوک برک راوستنی، قرآن کی سوک برک راوستنی، قرآن کی برک راوستنی. توجہ! دا ټول دنیا خانانو ته ووایا، ملکانانو ته ووایا، نوابانو ته ووایا، کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی. وایي لوی دولت پېښور کې خو په خبرو باندې لاک ډاون نه دی. لوی دولت دا چې کوم چپ د دې ته بل څه شی لوی دولت ښکاري چې شی دی ما ته م ووایه. لوی دولت دا داسې دولت دی صدر سره صدارت قبر ته نه ځي، وزیر سره وزارت قبر ته نه ځي، خان سره خاني قبر ته نه ځي، ملک سره ملکي قبر ته نه ځي، نواب سره نوابي قبر ته نه ځي. قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. قرآن والا سره به قرآن د پېښور یو خان وفات شوی، الله دې وبخي. 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وي، خښې کړې وي. تاسو خو داسې سوچ کې پرېوتې دوی وایي چې دا قبر به مولوي صاحب کوم ځای اسد مولوي صاحب چې راوي کړو دا 5 کروڑ پیکج پکې پروت دی. مال والا سره مال قبر ته نه ځي. قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. دا به د قاري صاحب مولانا صاحب سره شیخ صاحب حاجي صاحب سره نه پرېښي که قرآن د ده په جیب کې پروت و، ځکه چې قبر ته څوک ځي د هغه جیبونه نه، دا قرآن د قاري صاحب په داسې ځای کې پروت دی. دلته نه د چا پلار نشي وباسلی. توجه! نن د مولا منشور قرآن دی، د طالب منشور قرآن دی، دستور قرآن، آئین قرآن دی. قرآن اور خبر ته به ایمان ځي. مال قیمت دی که ایمان؟ رښتیا ووایي، لږ خو زر وایي. مال قیمتي دی که ایمان؟ عهدو والو عهده قیمتي ده که عقیده؟
او زمونږ د پښتنو چې دا ته کښېنې او ذات 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 زمونږ ذات ډېر قیمتي دی که ذات مصطفی بیا ولې ونه ویم د مال په حفاظت پوهېږي د موبایل په حفاظت پوهېږي پښتونه د ډیران د پټي دکان مارکیټ په حفاظت پوهېږي د خپل ذات په حفاظت پوهېږي ذات مصطفی په حفاظت ولې نه پوهېږي قرآن په حفاظت ولې نه پوهېږي شریعت په حفاظت ولې نه پوهېږي طریقت په حفاظت ولې نه پوهېږي ختم نبوت په حفاظت ولې نه پوهېږي ایمان وګټه قرآن وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه ډیران مه ګټه پلار نیکه هډوکي ګټم هډوکي نه ګټې ډیران ګټې پلار نیکه هډوکي ګټم ډیران ته خو د پلار نیکه هډوکي وې ځمکې ته او جایداد ته د پلار نیکه هډوکي وې ایمان ته څه شی وایي توجه پلار په نیکه زموږ د ټولو په شریکه دشمن شیطان دی څوک دی په اوچت اواز دشمنه دشمنه د چا خو پکې دوست نه دی دشمنه ایمان خرابوي ایمان وګټه قبر ته به قرآن ځي ایمان به ځي د توحید عقیده به قبر ته ځي د ختم نبوت عقیده عمل صالح ایمان به قبر ته توجه د دې ځای څه نوم دی څه شی سلطان آباد سبحان آباد والو زه چې په سبحان آباد کې مړ شم خښوی به مې هندوان خو نه یم څه سوځوی خو به مې نه توجه خښوی به مې خبرې کې خښوی به مې دا کومې کپړې مې اچولې دي سره مې خښوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به مې رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې توجه خیر د کمیس پرتوګ وباسه واسکټ راته پرېږدې دې سره مې خښوی ایجي صاحب قسم بالله زمونږ لباس کپړې مونږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان ځي ایمان وګټه عمل صالح توجه چا چې په حفظ ختم کړي راشي ماله